Polyglot Jack. بخیر راغلی. زما نوم ملاله یوسفزۍ دی. زه د 13 کالو یم او زه د سوات پاکستان سره تعلق ساتم. زما مورنۍ ژبه پښتو ده او اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور میں زیادہ تر ڈرامے فلمیں اور گانے اردو میں ہی دیکھتی ہوں. I also speak English of course. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ملاله یوسفزۍ کوم چې دا وخت په انګلند کې اوسیږي او هغه ته نوبل انعام میلاو شوی د امن حوالې سره. یو خبر هغه په سوشل میډیا باندې گردش کوي او ډیر زیات روان دي. مخکې خلک هغه د یو بل سره شیر کوي. خبر هم ډیر یو شرمناک خبر دی زمونږ مسلمانان چې دي د هغو دپاره، زمونږ د پښتنو دپاره او خاص کر زمونږ د پاکستان دپاره. په خبر کې هغه داسې وایي چې آیا خلک واده ولې کوي. زمونږ پښتنو ورونو ملاله یوسفزۍ کوم ته تاسو خپل خور وایي هغه وایي چې آیا خلک واده ولې کوي. خلک پارټنر ولې نه جوړیږي د یو بل سره د واده نه علاوه. نو هغې په خپل خبر کې نور هم دا ویلی دي چې ما ته کوم زما مور چې ده هغه ما ته وایي چې آیا ستا واده هغه بندوبست به مونږ کوو. نو په هغې کې ما هم خپلې مور ته ویلی دي چې مورې د واده نه علاوه خلک ولې د یو بل سره نشي پاتې کېدی. نو چې یو سړی هغه د یو کوپارو ملک یعنی انګلند ته لاړ شي او په هغه ځای کې هغه ماحول په هغې باندې داسې اثر وکړي چې بیا د خپل اسلام نه د هغې نه هم داسې خلاف خبرې کوي چې زموږ کوم پښتانه چې د اسلام دپاره ډېر یو د افسوس مقامي. نو د ملاله یوسفزۍ په حوالې سره دا خبر راغلی او په سوشل میډیا باندې ډېر زیات چلیږي. کوم زموږ د پښتنو دپاره چې کوم دی د یو شرم مقام هغه ګرځېدلی دی. که مونږ خپل مذهب خپل دین اسلام ته وګورو چې په هغې کې دا نه دي روا چې یو هلک او جینۍ بغیر د نکاح نه هغه یو ځای سي او کوم ریلیشن چې دی هغه جوړ کړي. ملاله چې کوم دا خبر په خپل ټویټر اکاونټ باندې شیر کړی دی نو په ټویټر کې د هغې په لکاو باندې فالوور دي په کوم کې چې مسلمانان او کوم غیر مذهبه هغه شامل دي. نو که یو غیر مذهبه د هغې دا خبر ولولي او هغه دا وګوري چې آیا کوم دین اسلام چې دی په هغې کې د مسلمانانو کوم ریلیشن چې دی د یو هلک او جینۍ هغه د بغیر نکاح نه دی روا. او بل ملاله کوم دا پوسټ چې کړی دی نو آیا هغه به د مسلمانانو په باره کې کم سوچ کوي. نو د ملالې په حواله سره دغه خبر وکم چې په سوشل میډیا باندې هغه ډیر زیات هغه شیر کیږي. او بل دا چې آیا که په خپله داسې کار کوي یو پارټنر هغه ساتي بغیر د نکاح نه نو هغه خیر دی، خو آیا نور کسانو ته هغه داسې درس ورکول نه دي پکار. نو دغه ویډیو او تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.